ګرانو زده کوونکو څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د صحت کالي به مو تن کړي وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط پیل کړی دی او دا زده کوو چې په څه ډول به وکولی شو چې د نستعلیق په خط کې موږ ښکلې لیکنې وکړو. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چرنوټونه او همداشان نورې اړینې لیکنې په ښکلي طرز ولیکو. خپلو دوستانو ته په ښکلي شکل د مبارکۍ پیغامونه ولیکو. عریضې په ښکلي شکل ولیکو. د دې ټولو پوښتنو د ځواب لپاره موږ تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې دا د یوټیوب چینل جوړ کړی دی. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ. د نستعلیق په خط کې موږ د سواد سین، سواد، سواد وی، سواد عین، سواد فی، سواد قاب توري لوستی وو. یعنی سواد مو د قاب تر توري پورې له تورو سره ګډ کړی وو. نن راځو د سواد توری د کاپ له توري سره ګډوو. څنګه کولی شو چې د سواد توری د کاپ له توري سره، د سواد توری له لام توري سره، د سواد توری له میم توري سره، د سواد توری د نون له توري سره، د سواد توری له واو، هی او یې له تورو سره ګډ کړو. راځو په خپل وس باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د سواد توری په دې شکل د کاپ له توري سره ګډ کړئ. دومره حرکت مې چې وکړ پورته یې بوځئ. له هغه وروسته دا حرکت ورکړئ. دا سوات هم دی، زوات هم دی او دا گاب هم دی، کاپ هم ورته وایو. یعنې موږ کولی شو چې سوات په دې شکل هم ولیکو، دوات هم، او همداشان گاب په دې شکل ولیکو او کاپ هم. راځو د سوات له لام له توري سره ګډوو. اوس نو د سواد توری د میم له توري سره ګډوو. په پای کې یې نری کوو او باید سیخ ولیکلی شي. د سواد توری د نون له توري سره ګډوو. اوس راځو د سواد توری د واو له توري سره ګډوو. د سواد توری د هی له توري سره ګډوو. او د سواد توری د یې له توري سره په دې شکل ګډوو.
همدا لوست یو ځل بیا درته لیکم تر څو تاسې وکولی شئ چې ښه ورباندې پوه شئ. د سوا توری د لام له توري سره په دې ډول ګډوو. د سوا توری د میم له توري سره په دې ډول ګډیږي. په پای کې نری کوو. میم یعنی نری کوو په پای کې. د سوا توری د نون له توري سره دا ډول ګډوئ. د سوا توری د واو له توري سره دا ډول ګډوئ. د سوا توری د هې له توري سره او همداشان د سوا توری د یې له توري سره دا ډول ګډوو. هیلهمند یم چې زما نننی لوست تاسو د ذوق وړ ګرځېدلی وي او تاسې ډېر څه ورڅخه زده کړئ. زمونږ د یوټیوب د چینل سبسکرايب کول مه هېروئ تر څو تاسو ته زمونږ له لوري هره یوه نوې اپلوډ شوې ویډیو په خپل وخت ورسیږي. زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې د خطاطۍ په برخه کې لاسته راوړنې ولرئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.